دلته په دوحه کې عزتي 7 بجې دي د افغان حکومت مرکچي پلاوی په همدې څو شیبو کې دوحې ته ورسېد او په څو دقیقو کې به له دې هوایي ډګر نه ووځي او کوم هوټل چې د افغان حکومت مرکچي پلاوي ته ځانګړی سوی ده دوی به هغوی هوټل ته ځي. کوم معلومات چې ما ترلاسه کړي دي دلته پلان داسې ده چې د افغان حکومت مرکچي پلاوی او د طالبانو مرکچي پلاوی به دوی دواړه په یو هوټل کې وي. خو بلې خواته کوم میلمانه چې دا نن د سبا پرانیست غونډې لپاره راغلي دي او خبریالان راغلي دي هغه به بیا په بیل هوټل کې وي. له کابله دوحې ته د سفر پر مهال ما چې د افغانستان د مصالحې عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالله سره خبرې وکړلې نو نوموړی دغو د سولې خبرو ته هیلهمند و خو یوه خبره یې وکړله چې سولې ته رسېدل او یا هم په همدې مسایلو یوې هوکړې ته رسېدل داسې مسله نه ده چې په یوه او یا هم په 2 ورځو کې سره حل و فصل سي. نو ښاغلي عبدالله وویل چې دا خبرې به اوږدېږي او باید ورته حوصله ولرو. زه خپله په هیلهمند یم انشاءالله توکل پر خدای ټول افغانان یې غواړي دا ضرورت ده د افغانستان او د افغانستان د خلکو آرزو ده. امیدوار یو انشاءالله هیلهمند یو چې یو نتیجې ته سره ورسېږو. او بل دا چې په تیاره کې ما د افغان حکومت د مرکچي پلاوي د یوې غړي سره خبرې وکړلې نو نوموړي هم دا وویل چې د مرکچي پلاوي ټولو غړو ته دا ویل سوي دي چې دوی باید حوصله ولري او ډېر ژر کابل ته د تګ په فکر کې ونه اوسي. یعنې دا په دې معنا ده چې دلته هم د بین الافغاني خبرو دا کوم دور چې پیلېږي نو دا به یو څو ورځې سره اوږدېږي. خو د ټولو نه مهمه خبره چې مرکچي پلاوی کوي هغه دا ده چې دا څنګه بین الافغاني خبرې پیل سي نو د افغان حکومت د مرکچي پلاوي له لوري لومړی بحث او لومړی ټکی چې پکې یادېږي هغه به ورباندې وي. شازیه حیا، قطر.